دیوبند اکابر ته چې الله پاک دومره عزت ورکړی دی. دیوبند به کېدای شي وړوکی کلی خو په هر ځای کې یادېږي او په هر ځای کې دعا ورته کېږي. د دې د ترقۍ سبب څه دی؟ ډېر اسباب د دې د ترقۍ دي. د دوی ډېر خدمتونه دي. د دنیا هر کونج ته چې ځي نو علماو د دیوبند هلته د دین ډیوې بلې کړي دي او د دین خدمت کوي. مونږ خو په دې ملکونو کې بلد یو د خیبر پښتونخوا او افغانستان کې چې چېرته مونږ ګورو د دین خدمت علماو د دیوبند روان کړی دی. دا سبب د عظمت او د لویوالي د دې دی چې الله ته دا خلک مقبول خلک دي. دویم دام وجه کېدای شي، دام وجه ده کېدای شي نه یقیني ده چې د علم دریابونه دوی روان کړي دي. تاسو چې څومره کتابونه ګورئ او څومره خلک د احادیثو تدریس کوي هغه به د علماء دیوبند شرح ورباندې ګوري. د دې نه بغیر نه بخاري لوستی شي، نه مسلم لوستی شي، نه ترمذي لوستی شي. دا څومره خلک چې تاسو ګورئ موافقین دي که مخالفین دي، د دوی په مکتبو کې به د علماء دیوبند کتابونه پراته وي. دا د علم دریابونه دوی روان کړي دي او دومره کتابونه دي چې زموږ غوندې کمزوري خلک خو شمېرلی هم نشي، نومونه هم نشي زده کولی. هغه تحقیقات خو یې په ځای پرېږده. که یو طرف ته د دین ډیوې بلې کړي، بل طرف ته د علم دریابونه روان کړي دي، نو ګوره بل طرف ته کفر ته تسلیمیږي نه. کافران یهود او نصارا د دنیا ټول طاقتونه را جمع شوي دي، خو علماء دیوبند چې بذات د دیوبند شاګردان دي هلته فیض حاصل کړی دی، یا بالواسطه د دیوبند نه فیض حاصل کړی دی. همدغه دي چې خپلې سینې کافرانو ته سپر کړي دي او د کافرانو په مقابله کې ولاړ دي او د خپلو اکابرو تاریخ یې را ژوندی کړی دی. لکه شیخ الهند رحمه الله واقعه به تاسو اورېدلي چې کله وفات شو او غسل یې ورکولو نو په ملا کې داغونه او زخمونه و. خلکو ته پته هم نه لګېده چې دا دومره زخمونه د په ملا کې د کوم ځای نه جوړ شو. نو بیا شیخ الاسلام حسین احمد مدني رحمه الله نه تپوس وکړو، کور ولات یې معلومات نه و. هغه ورته فرمایي چې مونږ چې کله په جیل کې و د انګریزانو نو دی به یې په انګار څملولو او ده ته به یې دومره تعذیب ورکولو صرف د یوې خبرې دپاره چې ته ووایه چې زه د فرنګیانو د انګریزانو مخالف نه یم. حسین احمد مدني رحمه الله ورته فرمایي چې مونږ به ورته وویلې چې دا کتابونو کې کتاب الحیل راغلی دی، څه حیله جوړه که ورته ووایه چې زه د دوی مخالف نه یم. و شیخ الهند صاحب به ویلي چې دا امکان نه لري، زه د حضرت بلال رضی الله عنه روحاني اولاد یم، هغه کفر او باطل ته نه دی تسلیم شوی. حضرت خبیب نه دی تسلیم شوی، حضرت سمیه رضی الله عنها نه ده تسلیمه شوی. حضرت امام مالک مخ پې تور کړی شو، په کوڅو کې وګرځولی شو خو تسلیم نه شو. د امام ابو حنیفه جنازه د جیل نه ووته خو تسلیم نه شو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله کوړې په ملا وخوړې خو تسلیم نه شو. لہذا امکان نه لري چې زه د فرنګیانو انګریزانو ته تسلیم شم. هغه د شیخ الهند صاحب په نقش قدم که تاسو نن ګورئ دغه کشران طالبان او دا متوسطین چې دوی د دیوبند فیض یافته دي، بذات یا د بالواسطه د دیوبند شاګردان دي، ګوره د دنیا ټولو طاقتونو ته دوی نه تسلیمیږي. نو که دې طرف ته ګوري چې دا کافر ته تسلیمیدل نه نو دا هم د دیوبند علماو یو خصوصیت دی. خو د ټولو نه اعلی خصوصیت دا دی چې الله دیوبند ته دومره ترقي ورکړې ده او دومره مقبولیت الله ورکړی دی. د دې دا ډېرې وجې کېدای شي. نو عرض مې دا و چې د دې ټولو خدمتونو باوجود د ټولو نه غټ خدمت دا دی چې د دین صحیح تعبیر عملا او علما، قولا او عملا علماو د دیوبند امت ته پیش کړی دی. د دین صحیح تشریح علما د دیوبند کوي. که د ما انا علیه و اصحابي تفسیر او تشریح څوک غواړي نو هغه د علماء دیوبند په کتابونو کې تشریح شوي دي. د ټولو نه غټ خصوصیت د دیوبند علماو دا دی چې د دوی د دین صحیح تعبیر کوي، نه پکې بدعت شته نه پکې الحاد او زندیقیت شته. نو دا د دیوبند د اکابرو دفاع، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دفاع ده او د فقهاو دفاع دا د دین دفاع ده. دا فضله شی نه دی. الله پاک دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.